خیال شعر یمه غزل یمه مصره یمه جانانه د دې ژوند عجیبه فلسفه یمه جانانه تیر شومه تیریږمه روان یم په یو لور ولیږمه پاڅیږمه خو والله که ستړی کیږمه جانانه وقاص خانه جی څه کې یاره چېرته روان یې یاره بس جو څه قصې مسې لټو اورې کیسې لټې څه جګر مګر بو قصې بو لټو السلام علیکم قدرمنو زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج دا روان دی پلین کوټ وای راشي ونی شم بلر کولې او څه کو بیا وکړې کم لري استلم خلاص څه کلمه بسم الله کما السلام علیکم قدرمنو زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج السلام علیکم قدرمنو زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج دا سات تاسو ما ګورئ زما د یوټیوب چینل عمران الله معراج او د فیسبوک پاڼې عمران نه قدرمنو په سیمه باندې سپرلی خور شوی دی د کیمرې نه شاته را سره وقاص دی او دا ګاډي روان دی سیلۍ هم ده ټرین هم را روانه ده کسی کو دا ګاډي چې راځي روډ دی نو قدرمنو دغه کیسه ده چې د سپرلي څخه نښې نښانې لټو راوتي یو ډېر ورځ پس مطلب ټایم میلاو شوی چکر لګو تاسو سره به قصې کوو نو راځئ را سره چې څه کوو هغه به تاسو وینئ او دا قصې به د کار ومي مخ کاره که کنه ستاسو نوم دی اقرار اقرار ته دلته کې یې دا ته پخې راوږي دې خوا راشه قدرمنو ما وقاص روان وو په دې جرو کې په دې پل باندې راواوړېدو نو چې کله هم تاسو جرو ته راځئ د کلاکوټ سایډ نه او اخوا اوړئ پورې روډ ته یا په دې طرف باندې مخکې ځئ بارین کالام ته اقرار نومې ماشوم ګلالی ماشوم چې کوم دی دا وږي خرڅوي دلته کې نو که یو منټ ور دی کې او د ده نه دا ښکلی وږی واخلې نو ستا به چې کوم دی د دې خوند راشي او د اقرار چې کوم دی د هغه نه به وږی هم ښه شي نو وقاص وایي زه تاله وږی اخلمه ما له به اوس د اقرار نه وږی هم اخلي اقراره ته یوازې وږي خرڅې نه یوازې وږي نه خرڅوم زه پنځم کلاس کې سبق هم وایم شاباش چوچو بریالی یې که نه زه خیره زموږ سره اوس موږ نه وږی اخلو قدرمنو او بیا مخکې بیا وخت نورې کیسې موږ خپلې هلته کوو ښه قدرمنو دا ساحت چې کوم دی کالاکوټ کې یو شاته به تاسو د سپرلي دا رنګونه سره لږ ډېر غونته کې ښکاري مخکې ځو خو د کالاکوټ بازار کې چې کوم دی یو دوکان ته ځو او یو دوه شیزونه رالم هغه چې اخوا لاړ شو بیا ورته وایم چې څه مې راغستې دي او ورته ښیم خو په نړۍ کې چې کوم دا یو وبا ده د کرونا وایرس چې هر چاته پته ده چې څه دی هغې باره کې خبرې کېږي چې ماسک اچول لازمي نه دی یا لازمي دي نو زه صرف دا خبره کوم چې ماسک اچول مونږ له په کم خبرو کې لازمي دي چې مونږ ګڼې ته ځو چې زموږ په چاپېرچل کې نور ډېر شی انسانان نو هغه ټایم کې پکار ده چې مونږ ځان ماسک واچو چې کله مطلب بازار مارکیټ یا مونږ په لوکل ترانسپورټ چې ورته ووایو د سولو په ګاډو کې سفر کوو یا په داسې ځای کې یو چې هلته مونږ سره کسانو ګڼه سیوای نو هغه ټایم کې مونږ له چې کوم دی ماسک اچول خامخا پکار دي ځکه پکار دي چې په دونه په ګڼه کې چې کوم دی زمونږ د نورو خلکو سره فاصله چې کوم ده هغه د 1 میټر نه مطلب کمه راځي په بازار کې که وګورو یا زموږ سره په سولو په ګاډۍ کې څوک ناسي نو په هغه ټایم کې چې کوم دی دا د 1 میټره پورې په هوا کې هم دا وایرس کیری کیدی شي نو موږ ورځو بازار ته د 1 میټر نه به خلکو ته نږدې کیږو نو ماسک دا خبره ده راځئ رحمت جګیله راځه لیبواډوله راځه دراکوله راځه وګیله راځه ښه قدرمنو دا ساعت رالو جلالۍ ته کوم چې د اشاړي او د باغړیرۍ په منځ کې دی نو د حضرت بلال لیلي په کلي کې ولاړ یو
حضرت بلال وایي زه درته د جالې ګودر ښیم یو وړوکی ګودر دی ډېر ښکلی انځور لري نو هغه به درته ښایو که نه ما ته به ښیي بلال او جی بالکل او دا کوم کسان چې به موږ ګوري دې ټولو مینوال ته به یې ښایو انشاءالله مینوال ته به یې ښایي مینوالو ته به یې ښایي ښه قدرمنو ته به یې نه ښایي ټولو ته به یې ښایو هم قدرمنو ته هم مینوال ښه زه دواړو ته یې ښایي صحیح ده نو مینوالو تاسو هم راشئ او قدرولو تاسو هم راشئ حضرت بلال چې کوم دی مونږ جالې ګودر ته بوځي وې مرته چټیانې شوې چټیانو خبره وشوه صحیح ده چې مطلب سکولونه یونیورسټیانې دفترې هر څه بند شوې نو هغه خبره چې کوم نه ده هغه مونږه څنګه اخیستې ده یا څنګه هغه مونږه انټرپریټ کوو په څه وجه باندې هغې ته مونږ څنګه ګورو هغې ته مونږ داسې ګورو وروره چې دا د شغل دی او بس میله ده او وزګار شوم او چوټیانې دي اورې نو قصه دا چې اوس په وروره یا به چکرې لګوم یا به ملګرو سره یم او بس که یونیورسټي کالج او مدرسه نشته بهر ګروڼونه دي کرکټې دي دا قصه ده نو قدرمنو مقصد د دې خبرې سره هغې ته کتل غواړي چې زمونږ چاپېرچل کې چې نه مونږ نه څوک متاثره شي او نه مونږ د چا نه متاثره شو نو خبره دغه پکار ده چې هر شیز ته چې کوم دی د په درېیمه سترګه چې د شعور سترګه ده په هغې ورته کتل پکار دي قدرمنو په دې پل روان شو دا د جالې ګودر او چې راغلو ورته نو ډېره ښکلې نظاره ده د دې پل نه لاندې چې کله سیند زیات شي نو دې ځای کې مو اوبه بهیږي او پورې طرف ته دا سیند ومي نو دا یو مخصوص ځای چې پکې دی دا یو ډېر ښکلی تصویر ورکوي یو ډېر ښکلی انځور دی کوم ځای ته چې مونږ راتلو هغه همدا ځای دی د دې ځای نه چار چاپېره دا سیند وګورئ دا نظارې وګورئ د ډرون دا شاټس وګورئ او راګوشئ په دې ځای کې بیا یو قصه دوه نورو هم کو نو هغه به مو وینئ قدرمنو یو منټ ښه قصه درته کومه وقاسه قصه دا ده که نه چې دا زما په لاس کې ډیټال دي او دا ورسره یو ډراپر دی ټیک ته نو ما په دې ډراپر کې چې کوم دی لږ غونته کې ډیټال راواغېستل او زه اوس د اول لا بوتل د سر بند کړم توی نه شي ټیک شو اوس قصه زما سره څه ده وقاص خانه قصه دا ده چې ما څه دی په ډیټالو باندې خپل هینډ رب وکړو قدرمنو وکتل قدرمنو مقصد د دې خبرې څه دی مقصد د دې خبرې دا دی چې مونږه
کم هینډ سینیټایزر چې یوز کوو د لاس هینډ رب دپاره نو د هغې ایفیشنسي چې کوم ده زموږ سره د 90 نه 92% ده. که د ډیټالو یوز مونږ کوو د دې ایفیشنسي چې کوم ده د 96 نه 98 پورې یا 97% پورې د دې ایفیشنسي ده چې مونږ که مونږ سره دونه ټایم نه میلاویږي چې مطلب خپل لاس بار چې کوم دی د اوبو سره انځو نو ډیټال چې کوم دی هغه هم ډېر زیات هیلپفل دی. خو د دې نه زیات هیلپفل چې کوم دی که کله مونږ د 20 سیکنډ نه زیات خپل لاس انځو د هغې ایفیشنسي چې کوم ده 98% ده چې زموږ د لاس نه جلاسیم دا ختمولی شي. نو کم کتونکي چې ما ګوري هغو ته دا خبره سجست کوم چې ځان له یو ډیټالو بوتل خامخا راواخلئ. ډیټالو بوتل سره یا یو ډراپر اکثر که چا په کور کې ماشومان نو د پیناډال هغه ډراپ چې ورکوي هغه ډراپر هم صحیح دی چې تا په دې کې ایښود دی بس رااخلئ او فریکوینټلی سره ته په دې باندې هینډ رب کې نو ښکلې خبره ده چې ستا د ځان حفاظت دی چې هغه به ستا کېږي. نوره قصه دغه ده او کم زموږ خویان دي چې په کورونو کې صفایي کوي پوچه لګوي نو خپل په اوبو کې دی د ډیټالو هم لږ یوز کوي چې کم اوبه د پوچې دپاره استعمالوي نو هغې کې هم د ډیټالو یو سر دوه اچوي د کور دپاره. نوره قصه حقه شانتې روانه ده د چا خبره نو زموږ د پرایم منسټر خبره چې ګبرانه نه وي. نو قدرمنو یریدل چې کوم دی هغه د کرونا وایرس چې کوم دی علاج نه دی. علاج دا قصې دي لاس انځل دي لاس صفا کول دي د ځان خیال ساتل دي او خپل عبادت کول دي د لوی الله نه سوال کول دي چې یا الله د دې آفت نه عالم انسانیت چې کوم دی هغه ته بچ کړي. کوم ځای کې چې ناست یم بیا درته ووایم قدرمنو دا زموږ سره جالې ګودر کې ناست یمه جلاله ده او ښکلی ماحول دی سپرلی شروع شوی دی. د دې نه پس ما وقاص ځو مټې ته زموږ د یو خوږ ملګري چې کوم دی وړه لور وفات شوي ده او زه لیټ خبر شوم هغه ته مې لاسنیونه نه کړې نو لاسنیوه به کومه. د دې دا ډرون شاټونه تاسو وکتل اوس په لاره ځمه که بل یو داسې ځای مې خوښ شو د هغې نه پس چې کوم دی هم تاسو ته د هغې هغه ډرون شاټ پخیمه چې هغه وګورئ او نور دا نننۍ قصه چې کومه ده په دې ځای باندې د ډیټالو سره دې خوا د حضرت بلال سره او شاته د وقاص سره ختمو په دې ځای باندې اجازت درنه اخلمه د دغې سوال سره د آفت چې کوم په نړۍ باندې دی چې الله پاک د دې آفت نه د پوره عالم انسانیت حفاظت وکړي. خپل ورور عمران الله معراج له ورکوي اجازت د لوی الله په امان.